د اوستا نهمه یسنا یا ایښونه هومه اشته. 14 بند د کتاب 15 بند. په دې بند کې چې زموږ په حساب 14 بند دی، بیا هم ګواکې هومه زردکتر ته لارښوونه کوي او داسې وایي: ته د کرښنې او کښت دپاره ځمکه ارګوره یا راګوره. د ویس په ځای کې د کرښنې ځمکه ډېره کړه. زه به هم تا سره د پخوا په شان مرسته وکړم. زما مرسته به د یوې او قلبې دپاره د ښو نښو پیدا کول او روزل وي. دا نښې یو د ځمکې پراختیا، د خاورې ژوندیتوب او حاصلخیزي ده. بله نښه مې د تنکیو شنو وښو او چمنونو ډېرېدل دي. بله نښه مې د آسونو شتون دی، تر څو د هغوی په ذریعه ځمکه باندې یوې وکړای شي. زما د نښو د ګټو له برکته ستا د کډې مېنې ډېرې او آبادې شوي دي. دلته هومه خپلې هغه نښې شماري چې د میشتو خلکو ته یې ګټه رسېدلې. دا په پراخه مفهوم کې پر دې غرونو رغونو د هومو د بوټیو او نورو شنو د شتون بیان دی چې ګواکې په دې سردرو کې خورا حاصلمنې ځمکې شته او که پرې کار وشي او وکرل شي نو ښه وده به وکړي. د کښت دپاره مساعدې سیمې دي او آسونه هم د هومې د بوټیو په خوړلو توان مومي. نسلونه یې ډېرېږي او د یوې او قلبې کولو دپاره تکړه کېږي. د کتاب د 15 بند یعنی زموږ د 14 بند پارسی ترجمه. تو ای زردشت همه دیوان را به زمین نهان کردی که پیش از این سر و روی یا به شکل آدمی بر این زمین می رفتند. او زردشت کسی است که تواناترین، تهمترین، چابکترین، تندترین، پیروزترین آفریدگان در مینوست. د ځینو لغاتو معنا په پښتو غږونو. اول زیم ارګوره چې کتاب کې بل شکل زیم ارګوزه لیکل شوی او هماغه معیار ګڼل شوی، په داسې حال کې چې زیم ارګوره د غربي محقق ګلدنر پیشنهاد بلل شوی. معنای په عمومي ډول لیکلې در زمین مخفي کننده. موږ یې پښتو کې په اسانۍ لولو. زیمه ارګوره د ځمکه راګوره کرلانی لهجوی بڼه. پارسی زمین را ببین جستجو کن. دوم یو چې کتاب کې د ربط کلمه کې معنا کړي یعنی چې، په داسې حال کې چې همدا د پښتو اوسنی معمول عدد یو دی. د پارسی یک. دریم یوی چې کتاب کې دا هم کې د ربط حرف ترجمه کړی، په داسې حال کې چې دا بېله کلمه ده چې تر ننه په هماغه پخواني شکل پښتو کې پاتې ده. یوی یعنی قلبه د ځمکې هوارول او پرې کرښه ایستل. څلورم آسی شتو کتاب کې زن تفسیر لیکلی تیز ہے چې تیز ښه یې لوستی شو او ما دا کلمه آس یې شتو د آس یې شته لهجوي شکل ولوست. په ډېر احتمال چې د ځوان تفسیر یې هم د آس شتون او تیزتګ ته اشاره ده. پنځم تنګ شتو په کتاب کې زن تفسیر داسې لیکلی تا جیج ہے. پارسی معنای تهمترین لیکلی، خو ما د اوسنۍ پښتو تنکشته په لهجوي تنکشتو بڼه ولوست. د تنکۍ او تازه هستۍ په معنا کېدای شي. زن تفسیر به یې هم وروسته پهلوي لیکن تازیک شکل د تازه په معنا لیکل شوی وي او غلط به رانقل شوی وي. 15 بند د کتاب 14 بند. په دې کې یو ځل بیا زردکتر د دیالوګ په شکل ځان ته د هومې لخوا خطاب کوي چې ته زما نوم هومه کېږده. د هومې ښې نښې شته. یوه نښه یې د زیږولو ښه دود دی، په دې معنا چې د هومې د بوټي په ایښولو او د اوبو په څښلو یې د میندو د زیږون توان ډېرېږي.
او ښکلي روغ ماشومان زیږوي. او بیا خپله بله نښه داسې وایي چې په تنګو درو او هسکو ټیټو ځمکو کې د هومې د بوټي شتون د دې سبب کیږي چې هغه ځمکه د کښت او کرښنې وړ وګرځي. او بیا خپل یو بل نوم بیانوي چې هغه یې صفت دی، زرغون. هغه چې د نن پښتو همدا زرغون جوړوي، کوم چې د طلایي پلوشو سره شین رنګ ته ویل کیږي. او په آخر کې وایي چې ما یعنې هومې ستا د غوره دپاره پاتې شویو مینو ته ښه کرښنه ورکړه. د دوی اورونه یا کورنۍ مې پر دې ځمکه پراخې کړې. د کتاب 14 بند د موږ 15 بند د پارسي ترجمې د څو کرښو راوړل له کتاب څخه. پس زردشت گفت نماز به هوم خوب، هوم نیک داده یعنی نیک آفریده شده، هوم راست داده یعنی راست آفریده شده، بهداده، درمانگر او نور اضافي صفات. د ځینو لغاتو لوست په پښتو غږونو. اول وحیشتو چې کتاب کې بهترین ترجمه کړی. ما د اوسنۍ پارسي د بهشت پخوانی شکل د وزیرستاني لهجې سره ولوست. د اوسنۍ پښتو د بخښلي شته او هستۍ لرغونې بڼه. د پارسي هستی بخشیده شده. دوم پاتې مینو تیمو چې کتاب کې ترجمه کړی، آن که بهترین آماده کننده راه است برای او ناتمام جمله ده. خو ما په لهجوي وزیرستاني پښتو ولوستل پاتې مینو تمو. پارسی به مسکونین پابرجا شده ایتان. زموږ د حساب 14 بند به بل پروګرام کې راوړو.